بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی خاص رحم کوونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها، هر کله چې وخوځولی شي ځمکه، یعنې ټوله ځمکه، زلزالها په خوځولو د هغې سره، ټوله ځمکه یوه نه، او د هغه هیبت د حالاتو د قیامت. په دې زلزله کې د علماو اقوال دي. مخکې داسې حالات، داسې آیتونه مخکې هم ذکر شوي دي. سورت حج کې ذکر شوي دي ان زلزلة الساعة شیء عظیم. سورت واقعه کې، سورت مزامل کې هم تیر شوي دي. نو اول دا ده چې دا زلزله چې ده، دې نه مراد هغه فنا د دنیا ده چې کله د قیامت نه مخکې اول به دنیا نه دغه فنا دنیا به راځي، هر څه به فنا کېږي او جلقېږي به، هوارېږي به ځمکه، او دا د علاماتو نه دي. لکه سورت حج کې هغه ذکر شوي دي. دویم دا ده چې دا په وخت د بعث بعد الموت کې به وي، چې کله انسان د قبرونو راپاڅېږي، نو دا وخت کې به ټوله ځمکه لړقېږي او د وروسته حالات به پکې بیا د هغې سره مناسبت هم لري. نو اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې وخوځولی شي دا ځمکه، په خوځولو سره ټوله ځمکه، دا نه چې ځینې به یو ځینې به دی، نه ټوله به. واخرجت الارض اثقالها، او راوباسي دا ځمکه بوجونه خپل، ځمکه به دا خپل بوجونه راوباسي. علما ذکر کوي د دې یو مقصد دا دی چې دغه زلزله چې د هغې نسبت ځمکې ته دا مجازي شوی دی، اصل کې حقیقت کې خو دا الله کار کوي. او حدیث کې راځي چې د اثقال نه مراد خزانې د ځمکې دي، ټولې خزانې سره او سپین. مسلم د حدیث د مسلم کې روایت راځي چې دا ټولې د ځمکې سره او سپین چې دا برابر شي، او دا به راوغورځېږي په شان د غټو غټو ستنو، دا غټې ستنې چې پرتې دي به برابر شي. خو خلک به د وجه د هیبت د یرې د وجه نه د قیامت د سخت حالاتو نه دې ته به ګوتې نه وروړي، بې پروا به یا د وجه د ډېرو مالونو نه او یا د وجه د ډېر هیبت نه. او دویم قول پکې دا چې د اثقال نه مراد هغه مړي دي چې هغه راوباسي او هغه راوغورځوي. واخرجت الارض اثقالها، راوباسي دا ځمکه بوجونه خپل. وقال الانسان ما لها، او په دې کې حیرانتیا او تعجب د انسان ذکر کوي چې زلزلې او د اسقال د دې راوتو ډېر هیبت داسې دی چې انسان باندې به یعنې ډېر زیات هیبت وي او یره به وي چې انسان به وایي داسې وشو، یاره انسان داسې یو عجیبه او ناشنا کار وویني، نور وایي دا چې کوم دی ته نو په هغې کې تعجب کوي او دغه شان حیرانتیا کوي. وقال الانسان ما لها، او وای به انسان، او به وای انسان چې څه وشو دې ځمکې لره، داسې حالت دي. یومئذ تحدث اخبارها، په دا ورځ باندې به بیانوي دا ځمکه خبرونه خپل، اخبارها خپل خبرونه بیانوي. او علما ذکر کوي چې مراد د شهادت ورکول نه ځمکه دي په هغه عملونو باندې چې انسان د دې په شا باندې کوي. د دې په شا باندې څونه ګناهونه کوي، غلاګانې کوي، رشوتونه اخلي، قتلونه کوي، بدکاریانې کوي. اوس خو انسان ښه بېغمه اوده دی
چې څه کارونه کوي انسان نه ځان پټوي، چې انسان دې ونه ګوري او نور د الله ته شرم نه ورځي چې الله خو مې ګوري کنه، خو بس ځان د انسان نه پټوه. نو دا ځمکه په کومه ځمکه باندې چې ګناه کوي یومئذ تحدث اخبارها، په ورځ باندې چې بیانوي به دا ځمکه خپل خبرونه، دا خپل حالات باندې ما باندې غلا کړې وه، د شپې تللی و پردی کنډل دیوالی و، زنا پسې روان وي، په پلانکي ځای کې د رشوت اخیستی و، پلانکي سړی دې قتل کړی و، دا ټول حالات به دا خپل بدن به ګواهي کوي. سود سجده کې تیر نه شوالی چې دا خپل بدن به ګواهي کوي، دا سرمن به د باندې ګواهي کوي، دا سرمن چې انسان دا پوستکی او سرمن دا په انسان باندې ګواهي کوي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، دا سرمن به ووایي چې تاسو ولې په موږ باندې ګواهي وکړله. دا چې انسان اوس د خپل بدن دپاره لګیا دی، حرام نه ګوري، روا نه ګوري، جایز او ناجایز نه ګوري، خو چې دا بدن بس په څه باندې او څه نارواګانې او په څه باندې دا د یخنۍ او د ګرمۍ نه وساتم، همدا د هغې دپاره قسمه قسم کارونه کوي ان تر دې پورې چې ځینې خلک ایمان نه خلاص شي، خو د بدن دپاره دا بدن به په تا باندې ګواهي کوي. نو یو انسان په یو حالات کې نشي بچ کېدی، الله د انسان ټولې بهانې ختمې کړې دي. یومئذ تحدث اخبارها، په دا ورځ باندې به بیانوي هغه ځمکه خبرونه خپله چې بابا باندې دا ګناهونه کړي دي. بأن ربک اوحی لها، فدې وجه چې رب ستا دې ته حکم کړی دی. بأن ربک اوحی لها، فدې وجه باندې چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته، هغې ته حکم کړی دی. ایحاء امر کول دي چې په دا ورځ باندې به الله رب العزت یعنې ځمکې ته دا طاقت ورکړي چې دا خبرې وکړي، دا د الله طاقت دی او ځمکې ته بیا ورکوي. بأن ربک اوحی لها، په دې وجه چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته. یومئذ یصدر الناس، په هغه ورځ باندې چې راوبوځي دا خلک د قبرونو نه اشتاتا مختلفې ډلې، اشتاتا مختلفې ډلې. یصدر الناس دې کې د مفسرینو دوه اقوال دي، یو دا چې د هغه خلک هغه ځای او هغه مقام ته به دا خلک راغلي وي چې جنت ته به ځي، فیصله به یې کېږي، یا به جهنم ته ځي. دویم قول دا دی چې دا خلک به راوتلي یو ځای کې د قبرونو نه او د ځمکې نه به واپس شي، دا دوباره ژوندي کړی شي، او دغسې دا به خپل اعمال ویني. اشتات جمع د شده یا د شدید ده، په دې جمع کولو کې اشاره چې ډېرو ډلو او ډېر خلک چې جنت والا به یو جماعت وي، جهنم والا به بل جماعت وي، فاسقان به یو جماعت وي، نور ګناهونه هر ګناه والا به د خپل خپل ګناه سره په جنت کې شوی. یصدر الناس اشتاتا، یصدر الناس چې راوبوځي دا خلک اشتاتا مختلفې ډلې، مختلفې ډلې. دا د څه دپاره؟ لیروا اعمالهم، دې دپاره چې وښودلی شي دوی ته عملونه د دوی. لیروا اعمالهم، دې دپاره چې وښودلی شي دوی ته اعمالهم، د دوی عملونه. او نورو سورتونو کې بیا سورت مومنون کې او نورو سورتونو کې د هغې تفصیل تیر شوی دی چې سورت اسراء کې چې کله انسان د خپل عملنامه الله موږ ته په 61 پورې غوټه کړې ده،
د ده په 61 پورې موږ ځانده کړې ده او د دې اعمال پکې لیکل کېږي او د قیامت پر ورځ باندې به موږ راوباسو. سورۃ مومنون کې بیا به دا د دې حالات بیا ته ذکر کوي. عمل نامه ورته ورکړی شي انسان ته، نو دا چې کله عمل نامه وګوري نو په دې عمل نامه کې چې کوم ګناهونه د کړي وي هغه پکې وي. نو دا به چغې کړي وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا ما لهذا الكتاب دا بوي دا مجرم انسان چې سړي زما د عمل نامې لره دا واجبه کتاب دی، عجیبه لیکي دی. لا یغادر صغیرة نه ده پرېښودې وړه ګناه ولا کبیرة او نه لویه ګناه الا احصاها راګیر کړې ده. دا ټول لیکلي دي. نو دلته هم دغه حالات ذکر کوي. لیاشتاتن دا خلک به راپاڅېږي، دوباره ژوند حق دی. لیوروا اعمالهم دې دپاره چې وښودلی شي دوی ته عملونه د دوی. نو د غټو غټو ګناهونو حساب به کېږي او که واړه واړه چا کول خیر دی هغه خو معاف دي. وینا فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې عمل کړی دی په مقدار د ذرې نیکي یره وبه ویني هغې لره. یوه د ذرې مطابق د ذرې کې د علماو اقوال ډېر دي. راجحه خبره دا ده چې ذره د دې سور میږي سر ته ویلی کېږي. دا وړوکی سور میږی چې دی د دې د دا سر ټول میږي هم نه د سور میږي سر چې دی دې ته ذره ویل کېږي. یا بل علما ذکر کوي چې ذره دې ته وایي چې کله لمر سهار راوخېږي سبایي او کوم چاود کې سوري کې نور راونوځي د هغې مخې ته واړه واړه ذرات ځي راځي چې هغه ډېر مشکله باندې انسان په هغه ویني، دغه ته ذرې وایي. یعنې د دونه د ذرې مطابق چې نیکي دې کړي ضایع کېږي نه. دې دوه مطلبه دي علما وایي. یو دا ده چې نیکي کې نو سپک ورته مه ګوره، چې دونه وړه نیکي هم کې که نه نو سپک به ورته نه ګوري، دا به ډېر غټ شی وی. او دې وروسته چې وایي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، نو په دې کې مقصد دا دی چې دونه وړه نیکي وړه ګناه کې نو هغې ته به هم معمولي نه ګورې، دا به م غټه ګڼه چې دا غټه ګناه مې وکړله. یو مطلب علما دا بیانوي چې د یوې ذرې مطابق نیکي که دې وکړله نو دا هم نه ضایع کېږي او دا لویه ګڼه. او حدیث کې راځي چې ته د نیکۍ عمل معمولي مه ګڼه. لا تحقرن من المعروف شیئا، د نیکۍ یو کار هغه معمولي مه ګڼه. او بل مطلب علما د دې آیاتونو دا ذکر کوي چې د دې نه مراد کفر او دغه شان ایمان دی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې د یوې ذرې مطابق عمل یې کړی وي، یعنې د خیر نه مراد دلته ایمان دی چې د ده په زړه کې د یوې ذرې باندې ایمان وي، دا انسان منجي دی، دا انسان خلاصې به مومي. او بل طرف ته که چا د ذرې مطابق په زړه کې کفر هم و نو هغه انسان هغه هلاکېدونکی دی. دوی مطلب علما دا ذکر کوي. نو هغې تایید هغه حدیث دی چې د خیر نه مراد او د ذرې نه مراد هغه ایمان دی. لکه حدیث کې چې راځي چې هغه د جهنم نه به الله آخري هغه انسان راوباسي چې د هغې په زړه کې د یوې ذرې مګره ایمان وي، د یوې ذرې مګره ایمان وي، هغه به هم الله د جهنم نه راوباسي او سزا به خوري، ګناهګار به وي. نو مقصد دا دی چې انسان باید نیکي سپکه ونه ګڼي او ګناه
ته سپک ونه ګوري چې دا معمولي کار دی خلک لوی لوی ګناهونه کوي خلک ګوخان په بډوي او خلک دا کار نه کوي موږ خو چې داسې معمولي ده دا کار به نه کوو دا په ګناه باندې زړورتیا ده د یو حدیث کې راځي کله چې یو فاسق انسان ګناه کوي ایس د چې دا ګناه کوي نو ګناه ته صاحبیت نه ورکوي مړه وایي دا څه عام ده خو عام خبر څوک کوي یعنې دته ګناه چې دی کوي نو څه اړه کې سترهه نه راځي یره نه راځي مثال یې وایي داسې دی لکه په بدن باندې چې د انسان مچ کېږي والوځي هېڅ انسان دا نه حس کوي دا چې شش کله چې ایماندار انسان ایمان والا ګناه هغه د ګناه وشي نو هغه به داسې محسوسوي چې لکه زما په دې ولو باندې یو غر پروت دی نو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة هغه چا چې عمل کړی دی په مقدار د ذرې خیرا نیکي یره وبویني هغه ومن يعمل مثقال ذرة او چا چې عمل کړی دی په مقدار د ذرې باندې شرا بدي نو یره نو هغه به هم وویني نو دا دې څوک نه وایي چې دا به ډېر خلک کي او زه به چې د ګوټ ته ځان غلی کړم او دا ډېر مخلوق د چا نه به حساب کړي دا انسان دا تلوسې د شیطان وسوسات ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله ته علم کلی دی په هر یو انسان باندې په هر یو جز باندې د انسان یو عمل الله په علم کې نو مقصد د صورت چې وو سورۃ زلزال دا مقصد د دې صورت اثبات د قیامت